د شاه دوشمشیره جومات د تاریخ په اوږدو کې څو ځلې وران شوی او بیا جوړ شوی دی چې وروستی ځل د اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د شاه امان الله خان د مور لخوا په 1406 هجري لمریز کال کې د جومات اوسنۍ ودانۍ د اسلامي معمارۍ په ځانګړي سبک سره د افغاني او ترکي معمارانو لخوا په ډیر ښکلي ډول سره جوړه شوه. حبیب الله خان ښځه سراج الخواتین چې سرور سلطان په نوم باندې او د امان الله خان مور وه، هغه په کابل کې 3 جوماتونه جوړ کړي دي. یو یې ترمیم کړی دی او 2 جوړ کړي دي چې یو د هغې نه د شوربازه په د ګذر دغه کې هندوانو په ګذر کې دی. هغه د عالمګیر شاهجهان او عالمګیر چې دی د مغولو په وخت کې جوړ شوی و، په مختلفو دورو کې بالاخره وران شوی و. بالاخره د امان الله خان مور د اعلیحضرت